أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیاتونو مبارکو کې د یهودیانو او عیسایانو باره کې الله پاک ذکر وکړو چې دې دواړو ډلو به خپل ځان د جنت حقدار ګڼه. یهودیانو ویل موږ به جنت ته ځو، بل څوک به جنت ته نه ځي، او عیسایانو ویل موږ به جنت ته ځو، بله ډله به جنت ته نه ځي. اوس بیا د دغه یهودیانو او عیسایانو الله پاک ذکر کوي چې دې دواړه یو بل ته بېلارې او ګمراه وي. یهودیان وایي چې عیسایان ګمراه دي، او عیسایان وایي چې یهودیان ګمراه دي. یعنې خپل ځان ته هر یو ډله حق وي او بل ته باطل او بېلارې وي. چې د دې دواړو ډلو د خبرې مشرکانو واورېدې، نو هغوی هم را مخکې شو او هغوی وویل موږ په حقه یو. وی موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو، او دا نورې ټولې ډلې د یهودیانو د عیسایانو تر دې پورې چې مسلمانانو ته به بېلارې ویل. وی دا صابیان دي، مسلمانانو ته به صابیان ویل. صابي هغه چا ته ویلی شي چې هغه د پلار نیکه دین پرېږدي او بله لاره اختیار کړي. نو مسلمانانو ته هم ګمراه ویل د مشرکانو، او یهودیانو او عیسایانو ته هم ګمراه او بېلارې ویل، او خپل ځان په حق باندې ګڼو. نو په درېواړو ډلو باندې الله پاک رد کوي چې دا یهودیان دي نو دا هم ګمراه دي، بېلارې دي، او که عیسایان دي نو دا هم بېلارې او ګمراه دي، او که د مکې مکرمې مشرکان دي او دی دعوه کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. د ابراهیم علیه السلام هغه د توحید د عقیدې قایلو، هغه خو بوتان مات کړي او د مشرکانو 360 بوتان د خانه کعبې په دیوالونو باندې لګولو او د هغې بوتانو عبادت به کو. نو تاسو څنګه وایئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو؟ نو دنیا کې دا اختلاف دا روان دی. یهودیان، عیسایان، مشرکان، د دې فیصله په دنیا کې په دلایلو باندې شوې ده، لیکن دی هغه فیصلې منلو ته تیار نه دي. آخرت کې به الله پاک د دې عملی فیصلو کې چې څومره ګمراه فرقې دي دا به ټولې جهنم ته داخل شي، او چې کومه هدایت یافته ډله ده چې هغه د مؤمنانو د مسلمانانو ډله ده، هغه به الله پاک جنت ته داخل کی. دا به عملی فیصله د ټولو په منځ کې وشي، او هر یو ډلې ته به پته ولګي چې کومه یوه ډله ګمراه وه او کومه یوه ډله د هدایت په لاره روانه وه. وقالت اليهود، او اویل یهودیانو، لیست النصارى، ندی دا نصارا عیسایان، علی شیء په هیڅ دین باندې، په هیڅ مذهب باندې د دې د یهودیت مذهب د عیسایانو د عیسایت مذهب دا باطل دی، دا یهودیانو ویل. وقالت النصارى،
او اویل نسوارا او عیسیان اویل لیست الیهود ندی یهودیان علی شیء په هیڅ دین باندې، یعنی عیسیان اویل چې د یهودیانو یهودیت دین دا باطل دی او غلط دی. د دوه ډلو په یو بل باندې رد کو، خپل ځان ته به حق ویلو، بل ډلې ته به باطل ویلو. وهم یتلون الکتاب، حالانکه دا ټول لستل د کتاب کوي. که یهودیان دي سره خپل آسماني کتاب تورات شته دی، او که عیسیان دي سره خپل آسماني کتاب انجیل موجود دی، او په تورات کتاب کې د انجیل کتاب حقانیت ذکرو، او په انجیل کتاب کې د تورات کتاب حقانیت ذکرو، او دغه شان په تورات انجیل او زبور دریوانو کتابونو کې د قرآن مجید حقانیت او صداقت ذکرو، لیکن دی خپل کتاب باندې پورا ایمان نو، ځکه په قرآن مجید او په نبی علیه السلام ایمان را نوړو. وی دا دوانه ډلې د خپلو کتابونو تلاوت کوي، لوستل کوي، لیکن عمل په هغې باندې نشته دی. کذالک همدارنګې قال الذین، وایي هغه کسان لا یعلمون چې هغې په هیڅ نه پوهېږي، چې هغه د مکې مکرمې مشرکان دي، ځکه دی سره کتاب نشته دی، آسماني کتاب ورته نه دی راغلی او بېلاره دي، ګمراه دي. نو دیم دغه خبرې شروع کړي چې کومې یهودیانو او عیسیانو کولې، مثل قولهم، پشان د خبرې د هغوی چې یهودیانو څنګه ویل چې عیسیان په بېلارې دي، او عیسیانو ویل یهودیان بېلارې دي. نو مشرکان وویل چې یهودیان، عیسیان او مسلمانان دریوانه ډلې دا بېلارې دي. فالله یحکم، الله پاک به فیصله وکړي بینهم د دې ټولو په منځ کې، که یهودیان دي، که عیسیان دي، که مشرکان دي، د دې ټولو په منځ کې به الله پاک د حق فیصله کوي یوم القیامت، د قیامت په ورځ باندې. ځکه دنیا کې خو دلایلو سره فیصله شوې ده چې دا ناحق ډلې دي، ځکه چې کله نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو، نو یهودیت او عیسایت دین منسوخ وګرځېدو، او د هغې کتابونه منسوخ وګرځېدل. اوس په قرآن مجید باندې او په نبی علیه السلام ایمان راوړل دا لازم وګرځېدل چې خلق به په دې باندې ایمان راوړي. نو چې کومو خلقو ایمان راوړو هغه کامیاب شو، او چې کومو خلقو ایمان را نوړو هغې ګمراه او بېلارې پاتې شو. نو دا فیصلې به په قیامت کې الله پاک کوي. فالله یحکم بینهم، الله پاک به فیصله وکړي د دوی په منځ کې یوم القیامت، د قیامت په ورځ، او عملي فیصله به کېږي فیما، په هغه څیزونو کې کانو فیه چې وو دا ګمراه خلق په هغې کې یختلفون، اختلاف کو، چې یهودیانو عیسیانو ته غلط ویل، عیسیانو یهودیانو ته غلط ویل، او مشرکانو بیا ټولو ته غلط ویل. نو دا اختلافي خبرې د دې فیصلې به الله پاک په قیامت کې کوي. وقالت اليهود، اویل یهودیانو، لیست النصارى، ندی عیسیان، علی شیء په هیڅ دین باندې. وقالت النصارى، عیسیان اویل لیست الیهود، ندی یهودیان، علی شیء په هیڅ دین باندې. وهم یتلون الکتاب، حالانکه دا ټول لوستل د کتاب کوي، خپل آسماني کتابونه ورسره شته دی، بیا هم ایمان نه راوړي. کذالک همدارنګې قال الذین، اویل هغې کسانو لا یعلمون چې هغې نه پوهېږي، چې هغه مشرکان دي، مثل قولهم، پشان د خبرې د یهودیانو او د عیسیانو. فالله یحکم، الله پاک به فیصله وکړي بینهم د دې ټولو خلقو په منځ کې یوم القیامت، د قیامت په ورځ، فیما په هغه څیزونو کې کانو فیه یختلفون چې دوی په هغې کې اختلاف کوونکي. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. د فلسطین مظلوم مسلمانانو په حق کې دعا وکړي چې ډېر زیات ظلم سره دغه ظالمانو شروع کړی دی. الله پاک دغه ظالمانو د ظلم نه هغې ته نجات او خلاصي ورکړي او الله پاک مجاهدین ثابت قدم پاتې کړي. الله پاک د هغې حوصلې اوچتې کړي. د دشمن په مقابله کې په حق لار باندې ودرېدلو او د دشمن سره د مقابلې کولو توفیق او استقامت ورته نصیب وګرځي او تاریخي فتح او کامیابی مجاهدینو ته مسلمانانو ته ورکړي او دغه یهودیانو ته دغه اسرائیلو ته او عالم کفر ته چې ټول یو اتحاد او اتفاق کړی دی د اسلام او د مسلمانانو خلاف، الله پاک د هغې د اتحاد په بې اتفاقۍ باندې او د یو بل نه په نفرت او په جدایۍ باندې بدل کړي او د دغې دشمنانو څومره اسلحه ده دا ټوله مجاهدینو ته الله پاک په مال غنیمت کې ورکړي او مسجد اقصی د یهودیانو د اسرائیلو د تسلط نه آزاد کړي او د مسلمانانو په اختیار کې راولي او الله پاک د مسجد اقصی او د حرمین شریفینو په خپل حفاظت وکړي. زمونږ د دعاګانې الله پاک د هغې په حق کې قبول او منظور وګرځي. څنګه چې د الله پاک په جنگ بدر کې او په نورو جهادونو او غزواتو کې د صحابو سره امداد کړی او د فرشتو په شکل کې الله پاک هغه شان امداد د فلسطین مجاهدینو سره وکړي. خپل غیبي امداد ورسره شامل حال وګرځي. څومره کسان تر دې وخته پورې شهیدان شوي دي الله پاک د ټولو د شهادت بلندترین درجات نصیب وګرځي. څومره پکې زخمیان دي الله پاک هغې ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي او الله پاک د مسلمانانو سترګې په ټوله دنیا کې اوچتې کړي او کافرانو په وړاندې ټیټ سترګې جوړ نه کړي. الله پاک د مسلمانانو سره په هر ځای کې امداد وکړي او په هر ځای کې الله پاک په خپل حفاظت کې وساتي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.